غزوه تبوک کې پیغمبر علیہ السلام مبارک جهاد لتلو او داسې حالتو چې ډېر سخت حالاتو ګرمي وه میوې پخې شوې وې کجورې تازه راغلې وې پیغمبر علیہ السلام مبارک وفرمایل سبا به تبوک ته ځو کافرانو رومیانو سره مقابله ده پیغمبر علیہ السلام مبارک علی اعلان وفرمایل چې ګورې ځان تیار کړئ یو سخته مقابله ده په دې کې بعض منافقانو هغوی پاتې شول بعض نیکان صحابه کرام مؤمنان 3 کسانو هغوی هم پاتې شوي وو 3 کسانو خالص مؤمنانو یو کعب ابن مالک یو مراره ابن ربیع او بل هلال ابن امیہ رضی الله عنهم دا 3 واړه مبارکان پاتې شوي وو پیغمبر علیہ السلام مبارک چې کله تبوک ته ورسېدو هلته اعلان فرمایلو هلکه کعب ابن مالک څه شو مراره ابن ربیع څه شو هلال ابن امیہ څه شو یو صحابي پاسېدو وی صاحب تاسو ته څه پته ده د هغه بارے کې خبرې وکړې وی هغه سره خو نن مال راغلی ده نن خو هغه پلاني شی پاتې کړی ده بل صحابي پاسېدو وی نه صاحب لیکن کله چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د تبوک نه تشریف راوړو نو د پیغمبر علیہ السلام مبارک عادت شریفه دا و چې کله به د سفر نه تشریف راوړلو جماعت ته براتلو مسجد نبوي شریف ته تشریف راوړو پیغمبر علیہ السلام مبارک مسجد نبوي شریف کې تشریف فرمالا منافقان راځي منافقان او د دروغو قسمونه خوري یاره صاحب وی دا عذر میو دا عذر میو دا عذر میو پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمایي بس خدای پاک په فیصله کوي ځای پاسئ په دې کې دا 3 مبارکان چې خالص مؤمنانو کعب ابن مالک امیہ ابن هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع رضی الله عنهم دا 3 واړه مبارکان دی ته خپلوان را جمع شو یاران دوستان ورته را جمع شو او دای ورته وی تاسو بس یو عذر پیش کوي که نه ای ته خو پته وه وی که مونږ هر څه ووایو خو سبا پته لګي وحي په ذریعې پته لګي الله پاک جل جلاله ورته هر څه بیانوي کله چې دی لاړل پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته وایي څه چلو چې جهاد ته نه تلې اخیري ورته 3 واړه وایي ښه بس دا سړی چې ځان سره ملامته شي که نه بس چپ کې ورته وایي صاحب هېڅ عذر نه و هېڅ عذر نه و وی صاحب د مخکې نه زیات مالداره ومه سورلی رسره وي او په نن ځم او سبا ځم او نن ځم او سبا ځم په هغې کې وی صاحب پاتې شوی یم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمیل ستاسو په باره کې به الله جل شانو حکم راستوي وروڼو صحابه کرام ګوره مبارک اشخاص دي ښه د چا په باره کې چې الله پاک جل جلاله د عرش برین نه کلام راستوي د عرش برین نه حکم راستوي اب مبارک خلق وي که نه نو دا 3 واړه پیغمبر علیہ السلام مبارک چې څو ورځې تېرې شوې جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته وفرمایل وی دی سره خبرې ونه کوي دی سره خبرې ونه کوي او پیغمبر علیہ السلام مبارک وفرمایل بیبیانو ته وی د خاوندانو نه موجوده شئ په دې کې یو صحابي مبارک و هغه ډېر معمر و هلال ابن امیہ رضی الله عنه هغه د عمر نه ډېر زیات و بیبي راغه وی صاحب ستاسو حکم ده خو هلال ابن امیہ ډېر بوډا ده ځان له کار نشي کوي پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمایي زه کار کوه وله خیر ده اجازت یې ورکو په دې کې کعب ابن مالک رضی الله عنه 50 ورځې وروڼو ګورئ په تکلیف کې وو ښه 50 ژړېدل بو او دی فرمایي وی زه به پیغمبر علیہ السلام مبارک له راغم نو پیغمبر علیہ السلام مبارک په تشریف فرما وی ما به مونځ کولو نو وی د سترګو په ګوټونو کې مو پیغمبر علیہ السلام مبارک ته کتل چې دا ما ته ګوري که نه
رونو مبارک خلقو د پیغمبر علیہ السلام مبارک نه علاوه بل ژوند نه خوښولو د پیغمبر علیہ السلام مبارک نه جدا ژوند نه خوښولو یو ځل یو صحابي مبارک راغو حضرت ثوبان رضی الله عنه او جړېدو پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ثوبانه ولې ژاړې وی صاحب وی دا خو ما ته پته ده چې تاسو به اعلی مقاماتو کې وئ په آخرت کې لوی لوی ځایونو کې به وئ لوی لوی محلاتو کې به وئ او وی صاحب کو موږ جنت ته لاړ شو او تاسو په جنت کې نه وینو نو هغه جنت په موږ څه وکړو هغه جنت زمونږ څه هغه جنت کې به موږ چېرته خوشحاله وو چې صاحب تاسو پکې نه وینو الله پاک جل جلاله د عرش برین نه قرآن پاک راواستولو کلام راواستولو پیغمبر علیہ السلام مبارک ته فرمایي اولئک الذین مع الله انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین کم خلق چې د الله پاک جل شانه دا پیغمبر مبارک سره محبت ساتي هغه به هغې سره په قیامت کې وي بیره صحابي مبارک چپ شو وی صاحب زمونږ خوښه خو دا ده چې به ستاسو سره وو نو کعب ابن مالک رضی الله عنه 50 ورځې دی په خفګان کې و پیغمبر علیہ السلام مبارک ورسره خبرې نه کولې 50 ورځ بعد الله پاک جل شانه قرآن پاک راواستولو لقد تاب الله علی المهاجرین او دا دغه درې واړو مبارکانو په باری کې الله پاک جل شانه د قرآن پاک آیاتونه نازل کړل چې د دې توبه مې قبول کړه کعب ابن مالک سے بره په کوټې باندې ناسو عبادت یې کولو عبادت او جړېدو کله چې دا آیاتونه مبارک راغل یو صحابي مبارک پاسېدو او زیرې رسولو ښه زیرې نو تیز رفتار اسې راواغستو ویده وله زر ځان رسومه یو بل صحابي مبارکو هغه بره غر ته وختو او آواز یې کو ابشر یا کعب اے کعبه وی زیرې قبول کا الله پاک جل شانه ستاسو توبه قبوله کا نورونه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا زما استاد پارا زما استا مقتداگان دی اللہ پاک جل شانہ فرمائی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اے انسانانو اے بندگانو کو چرے تاسو داس ایمان راوڑی لکا سنگ چے مومنانو ایمان راوڑی دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان راوڑی دا تاسو پہ ہدایت باندھی آئی ما استاد پارا اللہ پاک جل جلالہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا معیار حق گردولی دی دا غی ایمان دا ما استاد پارا تل گردولی دا چھے اے بندہ کو استاد استا ایمان دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا ایمان پشانیو اللہ دا ایمان قبول دا او کنا دا غی خلاف وی دا غی نا مخالف وی بیلے گورے ایمانم نا قبلوی نو اللہ پاک جل جلالہ دے مونگ ٹولو تا دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اقتداء نصیب کی او اللہ پاک جل جلالہ دے مونگ ٹول دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین محبین جوڑ کی ما تاستوی کہ نبض پیسے ملائی کی بل پاس شوے دا خواہ او دا بل پاس شوے دا کو چاہتا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پباری کی نازیبہ الفاظ ہوئی اگئی تب منگ لسکال دا پاکستان تعزیرات او دے اگئی دا قانون مطابق لسکال سزا ورکو الحمدللہ دا علماء کرامو دا نیکانو او دا اغی خلقو چی چا دا دین اسلام سر تعلق دا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سر تعلق دا جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سر محبت دا اغی پیسلو او دا پا قانون کی راغل الحمدللہ دا منگا علماء کرام دا اغی پا خوشحالی کی سوک خوش مٹایانی ویشی سوک سی ویشی انشاءاللہ چی منزو شی نمونگ بم جماعت کی ماندنا پس انشاءاللہ دیوس مطابق پا دی ملگر و مسلمانانو باندے دیاغی قانون دا حفاظت توجینا چی مومنانو پزلونو کے دا علماء کرامو پزلونو کے اللہ پاک جل شانہو دا چولی دی
او په قانوني طور باندې د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حفاظت کړی ده. ان شاء الله دا زمونږ وسته چې موږ به هغوی سره په دې کې شرکت کوو. واقول قولي هذا استغفر الله لي